عاقل غوږ سماتا مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته عاقل غوږ سماتا مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سوار په تخت بدل راشي اجل سوار په تخت بدل راشي ناگهان بتالا شوایم تاتا دیری ماتی کے مرید قبر جنو دیری ماتی کے مرید قبر جنو چه د قبر بین لیدل ہی جاتا بادشاہان دیوالا خاک د بیابان شو بادشاہان دیوالا خاک د بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسیدارا تا کچھ بندی نے تو بہو سر رحمانا کہ قیامت کی شرمندہ نش مولا تا کپ قدر پا قیمت برلا اسمانے خود بھی نمکڑا د خاور بندیوانے بیچارہ عاجز اور بش تورتملا بیچارہ عاجز اور بش تورتملا کرستم غندے دہر پالوانے کم زمان بمزغے ماتریز مریز پریوزے کم زمان بمزغے ماتریز مریز پریوزے سور بسور پا اصلا عمر تیز روانے دا اجل پن قاروب دی تاراج کا دا اجل پن قاروب دی تاراج کا کد درستی دنیا راج کا یہ سلطان مرسلان پیغمبران مرگ خاموش کر مرسلان پیغمبران مرگ خاموش کر کہ یخلی بھی پسنا در گویانے نا دیخا مائن دیکھنا دا کم دلیلا کہ ازغی کرے پتا مدر حانے قافلی چی دا یمین شمال بلیگی اے حافظت بمزد کم کاروانے نا دا حافظت پورا سر دیجی کیا کہ بلبلی پکے نوی بوستان سکڑما کہ بلبلی پکے نوی بوستان سکڑم بے میوی بسر وقت خرامان سکڑما کیا علاج میں دا مرس کولے نشی کیا علاج میں دا مرس کولے نشی افلاطون غند حکیم دا یونان سکڑما نن سبابت خالی منگل درمو نن سبابت خالی منگل درمو کبا شاید اورنگزیب و شاہجان سکڑما دا گناہ دریاب لا اکرم لو یا خدایا دا گناہ دریاب لا اکرم لو یا خدایا دا رحمان بد معاشر پا میدان سکڑما تاسو خو فارسی ډیر وایي کنه فارسی یک شب مجنون بخلوتگاہ راز گفت اے پروردگار بے نیاز ہنس تیرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم تو کر دئی حاطف از غیب آمد مرد غریب لاجرم غم ہاتھ را کردم نصیب کار لیلا نیس ای کار منس حسن لیلا عکس انوار منس گفت مجنو گر ہمارو یہ زمین
हर जमान पर मन कुनंदे आफरीन मन न गोयम आफरीन है चकस मदह मन दशना में लैला बात बस शिक्षो जगह घूमना Dulu kena kita boleh saya tahu sudah itu dia lagi. Nah, awak tidak bentar. Hah? Sambil terus. Dan mau pergi mungkin. भला हुआ ना Nur huwe mah. में बेलुफ्ता पमीना मोहब्बत के आशिक़ दे ज़हर राकड़ पशरबत के लाल दमा वयार तमतड़ना सिहा मामुंदले दे दायार पडेर मेहनत के कद इश्क कमर प्रिय दे सर बेलले कद इश्क कमर प्रिय दे सर बेलले तजमा तगाफ की चीप नसीहत के द दुनिया द दौलत नु बेपरवायम द दुनिया द दौलत नु बेपरवायम द रहमान द आशिक़ पलवे दौलत के रहमान बाबा वक्त औरंगजेब बादशाह दिल्ली था कि कल कल राजा और माता अशार वाया नवागोर तवे कि नन पत्रख के में जानन पलास के में जान दे नन पत्रख के में जानन पलास के में जान दे ज़का औरंग ज़माने ज़मा गुलाम दे औरंगजेब का आराइश तख्त ताज का उमर गे बैदा तख्त ताराज का औरंगजेब कद दिली पतख नाजीगी माँ रहमान तद बादर कले दिले रे रबी दिखड़ी Rahman Baba. हाँ Badal करता जो badal ही. हाँ. माँ तो खबर के लिए जरे ज़िया काल नजरबंद माँ के पाकिस्तान ताज़ा जोड़ सो करा माँ यो शेर वेले को तकरीर कि गुरब मीरो सग वजीरो मूश दरबानी कुनद गुरब मीरो सग वजीरो मूश दरबानी कुनद ई हमा अरकान दौलत खान वीरानी कुनद सग वजीरो टके जो का अरे पुलिस वाला उड़ी कर चला सग दे करीम खान करे करीम खान अवल वजीरो का दस्ते उड़ी वो मो सब कदर करात है बहुत अवार्ड रा पसरा रे जो काल बदल तना दरबान दे माल्टिक दा नाल तारा सरनो चलो दा रहमान बाबा किताब रा सराव दा में तको भी हाथ करे यो लसमे अस्ते पासे जा रहा प्रयोग ब्याद ज़ाहिर शाह बादशाह चो द अफगानिस्तान अगद संगी मरमर यो खबर हाले गले यो सेट सिद्धा पर रहमान बाबा फिट कई आज कम मिस्त्री फिट कोलो आजमून डाला देव अगम आता हुए जिदा पर रहमान बाबा ने सबा खबर फिट को सबा लजम योलस बजो पर में दर्द को या पे योलस बजे पे साइकिल जोर सुनो वारा नो लाहत सराय
کنده کنسته و هغه تور کاڼي پټ کولو دپاره نو زه کندې ته ورکوشم په جبل مې دا د لحد سایډ ووالو نو په دې مخ باندې ورسوری شو دا مستري ما ته چغې کړې چې ښېږه دا دې څه وکړه ما ته هم راکوشه هغه هم راکوشو ما سره یو طالب تللی و هغه هم راکوشو یو مزدور هم راټول کړو اسطوری هم دومره کولاو کړو داسې پروت دی لکه اوس ته ایښی نو د ویښتو دا یو ګوچی په دې ځای پرته وه یو په دې ځای او په دې چهره یې بهترین مسکراهټ ما دې مستري ته ویلې چې ته زما دا لاس وقفه ونیسه او زه لاس ورننه باسم هغه وخت کې هلک ومه که نه یارېدم هم معلوم مې نه نیسي نو ما که دې مړي ونیوم نو را مې کاږه نو هغه زما لاس وقفه ونیول او ما لاس ورننه ایستو د نامه پاس مې په دې ټول بدن لاس وواله شونډې غاښونه پوزه سترګه مې ورته داسې کولاو داسې پروت دی لکه اوس ته ایښی د سپینې خامتا کفن یې نو بس بیا هغه سوری مستري بند کړو چې پاس راوختم نو دا شعر یې رایاد شو چې تر قیامته به ثابت له حق کې پروت وي تر قیامته به ثابت له حق کې پروت وي چې څوک یې کاندي په لار د درویشانو په هر چا چې د غضب لیندګي خخا خطا نه درومي ګزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دې غزل شاه کہ بیان یہ تو کردار د درویشانو ما تر قیامت مسابت لها کې پروت یم هم بدل اسجار پاس هم جسانو کا تو 315 کالې شوي اوس په 400 نه هم واوړي 315 وی رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ زه راغلی یم په تا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ من د رحمان بابا رحمت الله علیه نظر شریف ته ورغلو نو بیا ما خوب ولیدم د خوند رضا صاحب وایي چې د خانانو مظهرونه ځي او د فقیرانو تپوس نه کوي ما د خپل پیر صاحب خبر رایاد شوه ولي احمد بابا غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سرنیز زیر خاک خواهد شد غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سرنیز زیر خاک خواهد شد گر هزاران دم باشد بر قدم چون تو با مایه نباشد هیچ غم دعاو کردم
خدای دې په کې برکت پیدا کړي او ټول حاجی چې ما کړی کوم چې ټول د دعاګانو په شان دلته دی یو سپیشل دوا او یو مشکل کې نخته دی چې خدای پاک په خیر حال دا زموږ د ټول زوی دی یو مشکل دی چې دعا مې ورته وکړي امون سره جو کوم څه مخ نه ځي وسترګې راوړه وخمارې زه دې رسا د زړه په سر ویشتلی یمه دا ستا به یاد موقع هیره زه چې قدم په قدم ځم تا یادومه زړه مې سوری ویني دې ساسي د بېلتانه کچکول دې لاندې ګرځومه ځمکې کلنګ دې زوراور دی ځوانان خوندي کړې رالېږې تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې چې تا لاندې خلک څه ګزران کوینه خدای دې زما په غېږ کې مړ کا چې تسلګۍ کې زه دې اوښې پاکومه یو ځلې تور لحته راشه کفن مې زوړ شو چینجي خوله راچوینه أنا منبع للأشعار نعم لازم بس عبد الودود عبد الودود دكتور لازم عبد الودود كم دينو تقول فرقتها فرقتها ولد لازم بصوت راتلې بجې تاسو په سار کې حضرت صاحب عبد الودود جی جی نه جی زه راتلې بجې جی خیر لارې دې نه سره دې چې نه دی وخت دا ټول عمر ما خندا باندې جی جی ټول عمر په جړای کار او چې زه به ورغم د قصیده ووایم جی ما به اشعار ورته شروع کړه او دی به داسې په جړا شو چې اسمان ته به جړا رسېږي په سن 65 کې زه حج ته تللی وم نو هغه د آب زمزم کوی لږ کوز و اوس یې راوچت کړی دی نو لاندې نه د جړا چغې راخېږي چې ما داسې پاس نه وکته نو دی دی آب زمزم په جان چې یو جاړي نو زه ورپوه شوم ما ورته ویلې مالکي دا څه کوئ په زمزم په ځانه چې وړی جاړي وای د دې نه خبر نه یې په دې د چا لپې لګېدلي دي او پکې زمزم راوتی دی د هغه ژوند به ټول عمر ژړا وه د مولانا ثاني صاحب رحمت الله علیه خانقاه ته زه تللی وم چې د دا وختو 9 بجې دلی ته تللی وم د شیخ الهند سیمینار هغې نه پس بیا دیوبند ته تلم نو د شپې 9 بجې خانه بم ته ورسېدو نو هغه کلي یو سړی زموږ رهنمایي یې کوله نو خانقاه ته لاړو بیا م هغه خلوتونه وکته د ده د عجیب عبدالله مهاجر مکي صاحب هغې باندې بم چې ورغورځولې انګرېزانو بم اوس هم مستاسې کړو بیا د ده خانقاه ته دغه خلوت ته ننوتم زه پکې ون ختم داسې تنګ یې جوړ کړی چې خوب پکې رانشي بیا بار ولاړ و برانډه کې نو ما هغه نه تپوس وکړ چې وہ خانقاہ کدھر ہے ما تو وایي کہ یہ ہے نا جہاں آپ کھڑے ہیں
د سوترای درای په کې وړېدلې او ډاګې په جمعه تم پرته یو ډاګه ولاړه او دې ته ډډه والي و نه دې دنا بجې د شپې قبر ته لاړ سب باغو چې خبر د څه شو نو کار وو کړو تیارو نو بس یو ګل د خاور ډېر یو ملحوظاتو کې مې یو خبره حضرت کتلې ده تقریر یې کړی دی پکې درې قسمه خوړې دي چې والله بالله ثم تالله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا دا غراض ہے میں پیمان کا بل کاشتا د دې وظیفې نه چې څوک راته هم وایي زما لاس کې تسبیح وګوري نو زه ورته پیر ښکاره شم نو ما ورته ویلي چې بچیا بس یو ځل الله وایي بیا مولانا روم د دې تصدیق وکړي چې رابعه بصري یو ښځه وه هغه به 24 घंटे لګیا وه الله 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 بل کار یې یو شپه پې حال راغی چې حال پې راغی نو الله ته فریاد وکړو یا الله زما زړه وچاودو په الله الله ویلو او تا یو ورځ یې منلې چې زه دا یم نو مولانا روم وایي چې آواز ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست دستا اللہ ویل زما لبیک دے کنا کہ تیو ذل اللہ ویل در کلت ذل لبیک دے مولانا روم جی نن نظر کاله مخکې تېر شوی دی هغه چې کوم معجزات د پیغمبر علیه السلام او د اولیاو بیان کړي دي سره مثال یې نشته دنیا کې ما په یو نیم کال کې دا کتاب ویلی دلته چا ملا له ورتلو نه ملیان هم اوس ټول دغه شو پټېدار شو نو 11 میله لرې وه مولانا صاحب 115 کاله عمر یې ما جمعه مصنوي نه ده ویلې نور فنون خو ما ټول ختم کړي ویلې بچیا ته به کوم ځای نه راځې ما زه به پېښور نه ویله خو 11 میله مزل دی ما زما وزر شته خو ته راته غاړه کېږه ویل ماسپښین مونځ ته رارسوه مازدیګره پورې به سبق وایم بس دلته مې 11 بجو پورې درس وکړو بیا به په سایکل سور شوم 1 بجه به هلته ورسېدم مونځ به مې هغه سره وکړو سبق روټۍ به مې ورسره وخوړه او سبق به مې شروع کړو 1 نیم کال مې دا کار کړ اکبرپوره ده اکبرپوره سره جبه کړی او روزه مانتا ده نو هغه په آخري ورځ جمعه ته یو خبره وکړه چې بچیا د مولانا روم یو کرامت بعد الموت درته خبره کوم چې هغه یو شعر ویلی دی خو په مثنوي کې نشته دا مثنوي د یو سني په لاس کې وه او یو شیعه پې پېښ شو نو شیعه ورته ویلې چې ای چیست نو ده ورته ویلې چې ای مثنوي است ای مثنوي نیست ای مشنوي است د دې اورېدل نه دي پکار نو هغه ورته ویل تو خو یک درګي دي خو چې داسې پلو کړی دی په سر ورته دا شعر راغلی دا کرامت بعد الموت کہ شعر راغلی دی چې ایسا کہ ملعون تو عو میں کنی ایسا کہ ملعون تو عو میں کنی مثنوی ما تو مشنو میں کنی
پی عملونه ته زما مصنوعي کړی چې د دې اورېدل نه دي پکار دا وی کرامت بعد الموت دی او کتاب کې دا شی نشته د په دې مخ لګلاس راکاږي چې مسله خدای یا خدای دا ټول مشکلات اسانه